د تاریخ لپاڼو د ظلم بنسټ منظر بن محمد بن عبدالرحمن چې په ابوالحکم مشهور و د اوسنۍ هسپانیې تاریخي اندلس شپږم اموي خلیفه و. نوموړي 2 کاله خلافت کړی خو د خلافت په دوران کې ځینې داسې واقعې شته چې په یادولو ارزي. د منظر زوی چې د ده ولي عهد هم و یو یهودي کس قتل کړ. د باچا پر زوی محکمه پیل شوه. منظر چې زوی یې ډېر ورته ګران و او پر ده سربیره یې د خلافت مهم کس و، ځکه یې نو د شپې د مقتول کور او د قصې قاضي ته بېشماره زیورات او مال دولت وروړی. یهودیان د پیسو لپاره هر څه ته اماده وي، نو دوی هم تر دعوت تېر شول. منظر ډېر خوښ چې خپل ګران زوی د مرګ له کومې ژغورلی. د مقتول کورنۍ او ټولو درباریانو ته یې د یوې عظیمې میلې فرمان ورکړ. کله چې ټول میلمانه حاضر شول نو منظر پاسېد او ناست کسان یې مخاطب کړل: زه اعلان کوم چې زما زوی قاتل دی، زما ګران او یوازنی زوی بېګناه نه دی. زه نه غواړم چې د ظلم او جبر یو نوی بنسټ کښېږدم، نه غواړم سبا هر څوک له قدرت او مال څخه په استفاده بېګناه کسان ووژني او دوی بیرته آزاد ګرځي. تورې یې له تیږې وایسته، د خپل ګران زوی سر یې چې ولیعهد یې هم له تنې بیل کړ. منظر څو میاشتې د ګران زوی په غم کې کړی دی چې بالاخره عقلي او اعصابي توازن له لاسه ورکړ. له څو میاشتو کړوجنو شپو پس یې ژوند پای ته ورسېد، خو د تاریخ پاڼو کې تل پاتې ژوندی پاتې شو.